د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. کابل کې د یوناما دفتر کې د ډزو له امله یو تن مړ او بل ټپي شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ډزې شوي او له امله یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. هغه زیاته کړې چې په دغه پیښه کې وژل شوی تن امنیتي سرتیری دی او ټپي د یوناما کارکوونکی دی چې هغه هم برسیرن ټپي دی چې د پیښې په تړاو څېړنې روانې دي. یوناما په افغانستان کې خپل فعالیت د 2002 میلادي کال په مارچ کې پیل کړی دی چې موخه یې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو همغږي کول او د خلکو ملاتړ کول دي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هم یوناما په افغانستان کې خپل فعالیت دوامداره ساتلی دی. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت د ګډې سوداګرۍ هوکړلیکونه لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د ازبکستان د دولتي او خصوصي سکتور له راغلي سوداګریز پلاوي سره وکتل. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلي عزیزي غوښتنه کړې چې کال کې باید د دواړو هیوادونو د محصولاتو او تولیداتو لپاره د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلي عزیزي غوښتنه کړې چې کال کې باید د دواړو هیوادونو د محصولاتو او تولیداتو لپاره د تیرمیز په نړیوال سوداګریز مرکز کې لږ تر لږه 15 نندارتونونه جوړ شي. ازبک پلاوي بیا د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سوداګریز بیلانس کې د توازن رامنځته کېدو په موخه له افغانستان څخه د ډبرو سکرو وارداتو ته چمتووالی ښودلی دی. په یاده ناسته کې د افغانستان او ازبکستان د پانګوالو ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت د ګډې سوداګرۍ هوکړلیکونه هم لاسلیک شوي دي. د طالبانو حکومت غواړي له واخانه نړیوال سوداګریز مرکز جوړ کړي. واشنگټن پوسټ د یو راپور په خپرولو سره ویلي طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هیواد لرې پرته سیمه واخان په نړیوال سوداګریز مرکز بدل کړي او افغانستان له چین سره ونښلوي. د راپور له مخې دغه لویه لاره بشپړې رغونې او روغ سړک ته اړتیا لري چې داسې ځایونه هم پکې جوړ شي تر څو د اوبو سطحې له لوړېدو سره د تګ راتګ مخه ونه نیول شي. خو د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اړوند مسؤلینو ویلي د دغې لویې لارې جوړول پراخې بودیجې ته اړتیا لري او چین باید په دغه برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر او د چین د سفیر ترمنځ په کتنه کې هم پر دغه موضوع ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شتمني خوشي کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت مرستیال وزیر عبداللطیف نظري د متحده ایالاتونو له حکومته غوښتي چې د افغانستان ټولې کنګل شوي شتمنۍ ازادې او افغانستان بانک ته وسپاري. هغه ټینګار کوي چې د افغانیو د ثبات او د افغانستان اقتصاد لپاره د کنګل شوي شتمنۍ ازادېدل ورته ګټور دي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا د افغانستان 9.15 میلیارډ امریکایي ډالر شتمني کنګل کړي چې له دغو شتمنیو څخه 7 میلیارډ یې په نیویارک کې د امریکا فدرالي زیرمو کې ساتل کېدي چې بیا ترې 3.15 میلیارډ ډالر په سویس کې د افغانستان اماني صندوق ته وسپارل شو. جنوبي کوریا له افغانستان سره 3 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر اعلان کړی چې سویلي کوریا د بې ځایه شویو راستنېدونکو او ځپل شویو کورنیو د لاسنیوي په موخه د افغانستان سره 3 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. یادې ادارې ویلي چې په دې مرستې سره به د 400 راستنېدونکو کورنیو لپاره دایمي سرپناه جوړه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په وینا لسیزو جګړو او اقلیمي بدلون سرګونه کورنۍ بې ځایه او په ناامنه یا لنډمهاله سرپناه کې ژوند کولو ته اړ کړي دي. د معلوماتو له مخې سویلي کوریا په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان سره 14 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د هلمند دښتو زرغونولو لپاره 200,000 نیالګي روزل کیږي. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې پر لس جریبه ځمکه د غز او شینغزي نیالګیو د روزنې هڅې پیل شوي دي چې راتلونکي کال کې به په ریګي او دښتي سیمو کې د زرغونولو لپاره ولګول شي. د کرنې ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږۍ مدیر قاري شفیق الله مبین وایي دا نیالګي به په هغو سیمو کې کینول شي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې ګټور ثابتېدلی شي. د زرګونو نیالګیو کینول به نه یوازې دا د ریګي سیمو د پراخېدو مخه ونیسي بلکې یو شمېر وچې دښتې به هم په ځنګلونو بدلې کړي. د خوست وروستۍ پیښې اصلي عاملین وپېژندل شول. د خوست علیشیر ولسوالۍ وروستۍ پیښې له 7 شکمنو کسانو څخه 3 اصلي عاملین وپېژندل شول. د خوست امنیه قمندانۍ وایي د دغې بوږنوونکې پیښې اصلي عاملین د منګل په نوم یو تن او د هغه 2 زامن احمد او حفیظ الله دي. د یادې قمندانۍ په وینا د نیول شویو کسانو سره 2 میله کلاشینکوفونه او یو لاسي بم هم ترلاسه شوی دی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. خو په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې د پیښې تر شا انګیزه څه وه
دغه پیښه چې شپږ ورځې وړاندې رامنځته شوې وه د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي وو. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اعلان کړی چې د غزې د اوربند د هوکړې له مخې د خبرو اترو دویم پړاو باید سبا پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د لومړي وزیر له قوله لیکلي چې لا هم د مذاکره کوونکو پلاو او د خبرو اترو دقیق وخت جزئیات نه دي معلوم. د هوکړې له مخې د دویم پړاو مذاکرات باید د اوربند د لومړي پړاو له 14مې ورځې مخکې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او حماس 13 میاشت د ملګرو ملتونو قطر او مصر په منځګړیتوب له یوې اوږدې او مرګونې جګړې وروسته د اوربند درې پړاویز هوکړلیک لاسلیک کړ. حماس تر دې دمه د سلګونه فلسطینیانو په بدل کې 18 اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي دي. د حسن نصر الله مړی 15 میاشتې وروسته خاورو ته سپارل کیږي. رویټرز خبري اجانس د حزب الله ډلې د اوسني مشر شیخ نعیم قاسمي په حواله راپور ورکړی چې د دغې ډلې د وژل شوي مشر حسن نصر الله مړی به له 15 میاشتني ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شي. هغه ویلي چې حسن نصر الله داسې مهال ووژل شو چې شرایط ډیر ننګونکي وو او دا وضعیت د دې لامل شو څو د هغه مړی له مذهبي دودونو پرته د لنډ مهال لپاره ښخ کړي. د حزب الله د اوسني مشر په وینا د حسن نصر الله، هاشم صفي الدین او د دغې ډلې د څو نورو لوړپوړو چارواکو مړي به د یو لړ دودیزو مراسمو په ترڅ کې د روانې میاشتې پر 23مه خاورو ته وسپارل شي. سید حسن نصر الله شاوخوا 3 لسیزې د حزب الله ډلې مشري وکړه، خو د تیر 2023 میلادي کال د سپټمبر میاشتې پر 28مه د لبنان د مرکز بیروت په سویل کې د اسرائیل د یو هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. سعودي عربستان د سوریې د امنیت او ثبات څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس راپور له مخې د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د سوریې له موقت ولسمشر احمد الشرع سره په ریاض کې کتلي او د سوریې د امنیت، ثبات او دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو یې خبرې کړي دي. محمد بن سلمان احمد شرع ته د ولسمشرۍ مبارکي ورکړې او د سوریې د راتلونکي لپاره یې د بریا هیله څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې سعودي عربستان له امریکا او اروپایي متحدینو پر سوریې د اقتصادي بندیزونو د کمولو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ احمد الشرع د سوریې نوی لنډمهاله ولسمشر وټاکل شو او د سعودي عربستان ته لومړی بهرنی سفر و. ډونالډ ټرمپ له ناټو څخه غوښتي چې خپله دفاعي بودیجه 5 سلنه زیاته کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالډ ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یعنې ناټو غړي هیوادونه د خپلې دفاع لپاره د ناخالص کورني تولید GDP 2 سلنه ونډه 5 سلنې ته لوړه کړي. د معلوماتو له مخې امریکا اوس مهال د خپل ناخالص کورني تولید څخه باندې 3 سلنه ناټو ته ځانګړي کړي دي او که دا اندازه 5 سلنې ته لوړه شي نو امریکا باید 600 میلیارډ ډالر نور هم دې تړون ته ځانګړي کړي. ناټو تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 4 کاله وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو چې له 32 غړو څخه 30 د اروپایي اتحادیې غړي دي. یاده ټولنه د سړې جګړې په بهیر کې د شوروي اتحاد لخوا د شته ګواښونو په ځواب کې رامنځته شوه چې موخه یې د هر بهرني لوري د برید پر وړاندې د ځوابي دفاع لپاره یووالی دی. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.